الله سبحانه وتعالی ویلی دی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ چې حقیقي ژوند خو د آخرت دی که دوی ته به دا معلوم وو. او بیا وی فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا نو د دنیا ژوندون له خپل ځان ته دوکه کول له مه پرېږدئ. کوم خلک مرګ په اړه سوچ نه کوي او آخرت پروا نه لري نو سلف وایي چې هغوی کې 3 خبرې داسې دي چې هغوی عبادت سم نه کوي او که ګناه وکړي نو زر توبه نه کوي او 3مه خبره دا ده چې هغوی قناعت نه کوي. د هغوی خلکو 3 مرضونه دي کوم مرګ ته نه یادوي. نو ولې؟ ځکه چې هغوی مرګ له څه نه پوهېږي او هغوی دا پوهېږي چې هغوی ته توبه کولو څه اړتیا نشته او هغوی نه عبادت نه کېږي او خپل مال کې قناعت نه کوي. خو کوم خلک مرګ له یاد ساتي هغوی په دې خبرې پوهېږي چې د دنیا موږ له یو ورځ پرېښودل دي چې الله هغې ژوند څه وخت هم اخیستی شي. دا خبره هغوی ته دا احساس درکوي چې هغوی ته عبادت زر کول دي او بیا هغوی خپل ځان آخرت دپاره تیاروي. داسې خلکو نه که څه ګناه وشي نو هغوی زر به الله ته توبه وکړي او داسې خلک بیا صدقه هم ډېره ورکوي ځکه چې څومره هم تاسو سره شی او مال به وي هماغه عمره ستاسو حساب به اوږد وي. او موږ خبر یو چې د آخرت تیاري ښه کارونو سره کېږي او ټولو کې ښه کار صدقه کول دي. ځکه الله موږ ته دا یادول کوي چې مرګ او صدقې ځان کې څه تعلق دی. نو الله قرآن کې سوره منافقون آیت 10 کې ویلي دي وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ هغې مال نه الله لارې کې ورکوئ کوم چې ما تاسو ته درکړی دی هغې نه مخکې چې تاسو ته مرګ راشي. الله موږ ته دا نه وایي چې خپل ټول مال وغورځوئ خو هغه دا وایي چې دې نه څه برخه الله لارې کې ورکوئ نورو خلکو ته ورکوئ. او بیا الله وایي چې کله هغوی ته مرګ راشي نو هغوی الله ته وایي یا الله ما ته لږ وخت راکئ چې زه ستاسو لارې کې صدقه وکړم چې زه د صالحین نه جوړ شم. نو الله به وایي چې ستا وخت خلاص شو او ستا دپاره نور وخت نشته.